نجونو په اړوند باندې یکجهتۍ ده دا باید ونه شي. زه نه پوهېږم چې تا خبره د دې سره اړیکه پیدا کوي او که پلار خپل ځان زورور ګڼي په دې باندې پوه نه شو. تاسو که څه ویل لرئ مهرباني کوئ. مننه د ورور نه ډېره زیاته مننه. زما په فکر باندې دا خبره دا شوې وه چې ورور یې پلار یې څوک وژلی دی او څوک یې له منځه وړی، اوس غواړي چې خپله لور د بد په هغه کې بدل کې ورکړي او نوره فامیل کورنۍ ورته وایي چې موږ دا کار نه کوو. پلار یې ورته وایي چې دا زما لور ده او زه د دې هغه رئیس یم، زه یې وارث یم، هر ځای چې کوم. وروره د اسلام له لحاظه هیڅ کله هم پلار په خپل اولاد باندې څه تپلی نشي او دا نشي ویلی چې زه د تا پلار یم، که زه دې اور ته اچوم، که زه د لاسونه پښې پرې کوم، که زه دې څه کوم، دا د پلار حق پلار ته په دې شکل کې اسلام حق نه دی ورکړی. ځکه دا مال نه ده، دا ژوندی انسان دی، ژوندی وګړی. دا هیڅ د اسلام له لحاظ سره د اسلام سره په ټکر کې ده. پلار هیڅ کله په لور باندې دغه نشي تحمیلولی چې ووایي چې ته زما لور یې، زه د په بادې کې ورکوم او ته پوه شه او کار دې پوه شه. زه بې اړیکه به واخلو چې زموږ ګران لیدونکي کېدای شي بله پوښتنه ولري. جرګې خپرونه ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ؟ حاجي صاحب جوړ یې خوشحاله یې، تاسو ښه یاست؟ ژوندي اوسېږئ. څوک نوم دې څه ده او د کوم ځای نه ټلیفون کوئ؟ مهرباني کوه. زه محمد حنیف یم، له ایران له تهران سره تاسو سره په اړیکه کې یم. زه یو څو پوښتنې لرم. مهرباني کوه. دا تاسو جرګه د هر شي دپاره ده او که د خاص افغانستان د سولې په باره کې داسې څه باید وشي چې مشورې وغواړئ؟ د سولې دپاره موږ چې څه مرسته کولی شو هغه کوو، خو د سولې دپاره خپل کمیسیونونه دي، خپلې سیاسي غونډې دي، سیاسي ډلې دي، سیاسي وګړي دي. دا د مغو کار ده. موږ د خپلو ولسونو د روښانه ژوند دپاره هلې ځلې کوو، د ښه ژوند دپاره، د خوشحالۍ دپاره. ښه حاجي صاحب. ښه دا نور څه ویل غواړې؟ ما افغانانو ته دا پیغام ده مهرباني چې ټول افغانان نه دي، ځوانان د سره یو شي. ښه خبره ده. او د هرې ولسوالي، د هر ولایت خلک، د هرې منطقې خلک، دا کوم خلک چې په پولیسو کې ولاړ دي، کوم خلک چې طالبانو کې ولاړ دي، کوم خلک چې بد کارونه کوي، د دې په منځ باید ټول نوي دوران ودرېږي. ژوندي اوسېږئ، ډېره ښکلې خبره ده. خدای دې وکړي چې هغه سم خلک د دغو بدو خلکو په وړاندې ودرېږي او دغه بد خلک په ورو ورو کم شي او زموږ روغه ټولنه جوړه کړو. ژوندي اوسېږئ. او بل د افغانستان دولت چې دا غوښتنه ده چې باید هغه خلک به یو ځای مشخص کړي چې هغه خپل ځانونه څه پلان کړي او خپل دغو ته ورسېږي، خواصو ته ورسېږي. بلکل ستاسو ښه نیت او مننه. ژوندي اوسېږئ. که نور څه ویل غواړې که په مخه ښه در سره کوو. ژوندي اوسېږئ. خیر صاحب، تاسو ښه شپه ولرئ. خدای په امان. ژوندي اوسئ. ډېره ښکلې خبرې دې وکړې. ډېره مننه. یوه دنیا مننه. تاسو که چېرته همداسې خواخوږي له خپلو خلکو سره پیدا کړي، ډېره مننه. زموږ په دې امید یو چې زموږ ولسونه به د یو ښې راتلونکي په لورې ولاړ شي. نو ښاغلی شهید زوی، زموږ دغه ګران لیدونکي خو تر ډېره ځایه پورې خبرې په یو لوري پورې وې. وګورو یو بله اړیکه. جرګې خپرونې ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ؟ مهرباني کوئ ټول اواز هم ټیټ کړئ، خبرې وکړئ. بله صاحبه. مهرباني کوه. څوک د کوم ځای نه؟ زه قهار یم. حاجي صاحب محترمه، احترامات تقدیموم تاسو ټولو ته، ټولو لیدونکو ته احترامات تقدیموم. پروګرام چې دی حاجي صاحب ژوندي اوسېږئ. کاشکې ښاغلی تعال چې تاسو پروګرام هم کتل. موږ په دې اړوند خبرې کوو چې د خویندو لوڼو د ورکولو نه پرته هم روغه جوړه کېدلی شي. په دې باندې که څه ویل غواړئ؟ محترم حاجي صاحب، بلکل دا ښه خبره ده. او بدون د دې نه چې مثلا په بدو کې خور او لور یا نور داسې یو څه کوي، د دې نه بله نورې لارې هم شته دی چې مثلا د روپو لار ده، یا په روپو باندې سړی مثلا دا هغه وکړي، یا مثلا د ځمکې په حساب باندې ورته یو ځمکه، یو تعمیر، یو شی مثلا د جوړښت خبره ده. او یا مثلا نورې هم داسې لارې
او دا ډېر ښه خبره ده صاحب، خو زه اوس هغه پخواني رواجونه اوس کم شوي دي حاجي صاحب. پخواني رواجونه اوس ډېر کم شوي دي او په اصطلاح اوس دا خلک معصري شوي دي. اوس دا اوسنی قانون ډېر ښه قانون دی صاحب. هغه پخوانی قانون او دقسې خور او لور به په بدو کې ورکړه او هغه به په مشکلاتو او په تکلیفونو په زحمتونو به صاحب هغه به سر و. هغه خو انسان دی، هغه خو عین حق لري، دا لور داسې حق لري لکه د زوی په شانتې دوه نوره په یو زوی باندې حسابېږي، لکه د یو زوی څخه حقوق لري ده. او دا خو ډېره بده خبره ده صاحب چې مثلا پخوانو خلکو خو به کول دا کار د مجبوریت په اساس باندې، خو ښه خبره ده حاجي مننه حاجي صاحب محترمه. ښه خبره زما فکر دا ده چې د ټولو نه د خلک سره خپل اتفاق او خپل اتحاد، د چا سره بد ونه کړي، د چا سره مثلا داسې یو کار ونه کړي چې هغې انجام اخر مثلا دغه شان قتل ته، دغه شان نورو مجبوریتونو ته چې هغې په سر به دغه جنکۍ ورکوي یا نور مشکلاتونه پیدا کېږي. دا خو یو انسان په خپله چې ښه رویه وکړي او ښه ګزاره وکړي او مثلا هېڅ ضرورت دې ته نه پیدا کېږي چې مثلا سبا دې ته مجبوره شي چې داسې یو کار وکړي. زما خو همداسې یو نظر دی محترمه. ډېر ښکلې خبره دې وکړه. زموږ ټولنه باید یو سوله ییز ژوند خپل کړي. مننه. بلې هو صاحب همدغسې ده محترمه. اوس پخوا محترمه زمونږ یو ترور هم همدغسې په بدو کې ورکړ شوې وه. زما خپله سکه ترور نه وه صاحب، پخوانو زمونږ نیکونو همدغسې په بدو کې ورکړې وه، همدغسې د قتل مسله وه او په هغې کې ورکړې وه او بیا هغه ډېر وخته وه، د هغه اولاد هم هېڅ پیدا نه شو او هغه ښځه ترور زمونږ بیټه خدای پاک مهرباني وکړه او د هغه سړی چې وه چا چې په نکاح کړې وه هغه سړی مړ شو او د هغه ترور مونږ بیټه د روپو په مقابل کې د روپو په بدله کې مونږ بیټه راوستله خپل کور ته او هغه تر اخرنۍ لحظې پورې هم دا مونږ سره چې ژوندۍ وه مونږ سره وه او بیا چې مړه شوه بس مونږ په خپله مونږ د خاورو ته وسپارله. نو دا یوه خاطره هم زه لرم. ډېره د خواشینۍ ځای ده، ډېره اوچته خبره دې وکړه. ډېره مننه. په مخامخا ژوندي اوسېږي. ډېرې ښکلې خبرې دې وکړې. ژوندی اوسئ حاجي صاحب، بس په لوی الله هم سپارم حاجي صاحب محترم. ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسېږي. ډېر ښکلې خبره ده. نو ښاغلی شهیدزوی صاحب دې ځوان هم داسې خبره وکړه، ښاغلي قهار دا خبره وکړه چې مخکې بل لیدونکي هم دا خبره وکړه چې اول خو زموږ ولسونه زموږ خلک باید سوله ییز چلند خپل کړي، سوله ییز چلند وپېژني، جګړې ونه کړي. دا جګړې دغه حالت باید په ځان باندې بدل کړي. یو خو دا خبره وه. او بله یوه خبره دا وه که تاسو چېرته دغه باریکي باندې خبرې هم کولې، دغه ځای ته تاسو خبرې هم راغلې وې چې پلار داسې ګڼله چې دغه لور زما ده، دغه لور زه په دې بدو کې ورکومه. لور لکه د یو مال په بڼه باندې دوی داسې ګڼي. نه، پلار هم حق نه لري چې لور د یو مال په بڼه باندې ځان ته وګڼي او خپله برخه یې وګڼي. او ته دا وګورې چې د هغه په وړاندې بیا دوه زامن راپورته کېږي او هغه ورته وایي د خور ننګه کوي چې موږ دا خور په بدو کې نه ورکوو. په دې باندې اړیکه به واخلو. نو په دې اړوند که تاسو څه خبرې کول غواړئ بیا به موږ تاسو ته غوږ شو. جرګې خپرونې ته په خیر څوک دې کوم ځای نه مهرباني کوئ. سلام علیکم. زه د کویټ نه خبر جان منګل. هر کله ښاغلی منګل، نو موږ نن په دې خبره کوو چې که خور او لور په بدو کې څوک ورنه کړي هم روغه جوړه کېدلی شي. بالکل دا دومره خپل اقتصاد و چې د تاسو په وخته خدای د اجرونه درکړي. دا کور خو په مخکې زمانات کې و، خو دغه څنګه د حاجي صاحب خبره وکړه نو تر اوسه حالاتو ته ډېر شکر دی چې دا عملي بیخي کامل شوي دي. خدای دې تاسو ته توفیق درکړي. او دا ښې خبرې نه دي چې څوک چې مسلمان وي کلمات محمد وایي یوه خپلې خور وړه بیا که څه عمر کې ورکوي یا د 5 کلو وي یا د 8 کلو وي د ده په نوم یې کړي ډېر نه وي د دې نه دا ډېره یوه خبره زه خو درته مهرباني چې په کویټ کې حاجي صاحب مړی وکړي ورور یې نه په نسي نور یې نه په نسي تره زوی یې نه په نسي چا چې باد وکړه هغه خپل باد ولا سړی نسي هغه ته فضا ورکوي
زموږ خلک چې دي خدای دې هدایت ورته وکړي چې ګرځي چې د خلخلا کې کوم کار سوی دی مړه چا کړی دی واجنې څوک دا ته به تاسو موږ ځواب ورکوئ بالکل ژوندي اوسېږي بالکل دا خدای منو خدای منو قرآن منو امر یې منو لیکن په زړه کې مو بل شی دی جزو ته یو سړي ته ورکړی چې چا کړی دو ژوندي اوسېږي بالکل ډېره ښکلې خبره ده وخت نه ناڅاپه ژوندي اوسئ په مخه مخه ډېر ښه ژوندي اوسئ ښاغلی منګل د منګل ګوره بله خبره مې یاده کړه ښاغلي منګل ګوره وویلې چې که چېرته مثال یو ورور مړ شي یو څوک مړی وکړي هغه بل یو سړی راځي هغه بل ورور یې وژني نو د دغه ګوره د دغه خور او لور په بدو کې ورکول او دا د بل وژنه دا سره یو قسم ته کېږي دواړه ډېره درنه سزا ده مهرباني کوئ که بجای زما فکر باندې کوچی صاحب مخته خبرې ته هم راځم د منګل صاحب خبرې ته هم اشاره کړم مخته ورور چې ووایي چې پلار یې غواړي چې زه د دې پلار یم او زه چې هر څه کوم زما په خبرې کې کار نه لرئ او زه د دغې وارث یم پلار یم چې بدې کې ورکوم په نیکۍ کې ورکوم داسې ورکوم نه دا په دې شکل کې نه ده ما مخته اول سر کې ووایي چې الواد په خپل مور او پلار باندې درې حقه لري یو چون موږ اسلامي ټولنه یو اسلامي نوم یک دی تعلیم کړل دي د خپل تابع نکاح خپل تابع نکاح او دې د باد ورکول نه علاوه که د پلار وغواړي چې د دغې لیر نکاح د چا سره وکړي او د دغې لیرې خواښه نه وي دا ورباندې جبري کوی نه شي او نشي ورته ویلی د اسلام د لحاظه نشي ویلی چې نه خامخا د دې ته ورکوم او چون که بیا یې ورکړه د اسلام له لحاظ نه دغه پلار دغې لور ته مسؤل دی او دغه لور چې چا په بده کې ورکوي دا هیڅ کله پلار د دې حق نه لري چې د خپل لور ژوند په اور کې واچوي که ستاسو د اسلام له لحاظ نه پلار د خپل لور مهر هم نشي اخیستی بالکل پلار د خپل لور مهر ورته که هیڅ ورته هغه نه دی چې دا یې واخلي بل تاسو په اجازه اړیکه بله واخلو چې زموږ دا ګران لیدونکي ډېر ښکلې خبرې کوي جرګې خپرونه ته په خاص څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ السلام علیکم زه محمد رضام د دبۍ ایلند څخه خبرې کوم ډېر ښه هر کله محمود خانه موږ نن په همدې باندې خبره کوو چې په ښځې خوندلونه که په روغه جوړه کې ور نه کول شي هم روغه جوړه کېدلی شي مهرباني کوئ ما د ستا د خپرونې له سره مې اورېدلې ده ما ډېر کوشش وکړو خو شماره نه مې اورېدله زه بښنه غواړم شهزادي صاحب ته سلامونه وایم د افغانستان کې مثال ډېر مشکل دی او د افغانستان چې څومره جوړې کېږي دغه د جنکو په سارې کې باید نه وکړي د همدغه په سر او بیا چې مثال اول مشکل ردی د څه شي ردی لامل څه شی دی مثال د سوادي د سواد نه لري که څوک سواد ولري اول مشکل نه راځي او بیا که مشکل راځي مشکل وشي خدای نه خواسته کوم مشکل منځته راغی د هغه بل کورنۍ نه دې پوښتنه وکړي چې ته څه مشکل لرې د څه کوم مشکل زه درته حل کړم زما دغه باد مې وبخه نو بیا کولی شي چې هغه سړی اش ته ولېږي ځمکه ورکړي ورته واخلي د ده نه دې پوښتنه وکړي چې مثال ته د خپل مشکل راته ووایې چې زه ستا مشکل حل کړم او ستا په مشکل حل کولو سره زما مشکل وبخه نو دغه ته کومه خبره پاتې شوې ده چې مثال ته خور او لور په دغه کې ورکړې ژوندي اوسېږي دوه خبرې تا نه یې پکې را پیدا کړې ډېره مننه د هواري لاره دې پیدا کړه یو د حج وښودو او یو د دا وښودو چې د هغه پوښتنه وشي د هغه نه چې ته که کومه ستونزه لرې او زه هوارولی شم زه تیار یم ډېره مننه ژوندي اوسېږي په مخه مخه ډېر ښه ګوره ښاغلی شهزوی صاحب زما دغه ګران لیدونکي ګوره دوه خبرې نورې ډېرې ښایسته خبرې را وکړې او ده وویله چې کېدای شي هغه هڅه ولېږل شي یو څوک یا کېدای شي د هغوی نه هغه پوښتنه وشي چې ته کومه غټه ستونزه لرې چې زه تا سره په هغه کې همکاري وکړم خو ته ما بد وبخه مهرباني کوئ نور ټولې خبرې تاسو په مخ کې دي مهرباني زدران صاحب